السلام علیکم درنو دوستانو. زموږ د نن ورځ درس دی چټک ډکول یا فلش فیل. فلش فیل د مایکروسافت اکسل د ځانګړنو څخه یو ځانګړنه ده چې کله موږ غواړو معلومات د څو سلنو څخه یو سلت کې ولیکو یا راواخلو، نو مایکروسافت اکسل په اتومات ډول هغه رااخلي او سیل ته یې اچوي چې همدې ځانګړنې ته چټک ډکول یا فلش فیل وایي. شارټکټ یې دوستانو کنټرول پلس ای ده. راځئ همدغه په عمل ډول په مایکروسافت اکسل کې پریکټس کوو. فرض دوستانو په دغه کالم کې زه هر شخص نوم او د هغې نتیجه غواړم په دغه کالم کې ځای په ځای کړم. نو زه هماغه نوم او کالم دلته نوم او نتیجه دلته لیکم، بیا ورپسې لیکم فرض مثال چې رویا او ورپسې همدغه نتیجه. نو ګورو اتومات دغه خپله دی راواخیست دوستانو اکسل چې دغه ته فلش فیل ویل کېږي. که چېرته زه انټر کلیک کړم نو اتومات دا فیل کېږي. او شارټکټ دوستانو زه بېرته دا کنټرول زیډ کوم یا انډو کوم، شارټکټ یې کنټرول پلس ای چې اتومات دا راغی دوستانو. یا فرض مثال دغه لیکم نوم او د پلار نوم سره یوځای کوم، دغه نوم او د پلار نوم. فرض مثال زه راځم دلته لیکم چې شاهخیال، لاندې ورپسې فرض مثال رویا ولی. ګورو اتومات اسد او خسرو، ګورئ کنټرول پلس ای چې اتومات دی راشي اسد او خسرو یې دواړه راواخیسته. که چېرته تاسو په منځ کې غواړئ کامه اضافه کړئ هم کولی شئ، هر څه کولی شئ دوستانو. دغه د فلش فیل یو نمونه یو ډول استعمال دوستانو. مننه. السلام علیکم.